إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، الحمدلله مونږ تاسو تر اوسه هم د رمضان مبارک میاشتې کې یو او د دغه مبارک میاشتې په لومړي لسیزه کې قرار لرو چې د رحمت لسیزه ورته وایي. د الله عز وجل له لورې مؤمنانو ته هر قسم رحمتونه دي. بیګا هم دا حدیث تکرار شو چې د جنت ټولې دروازې خلاصې دي او د دوزخ ټولې دروازې تړلې دي مؤمنانو دپاره، متقیانو دپاره. دغه عملونه انسان متوجه کوي چې تا ته د جنت ټولې دروازې خلاصې دي، ډېر په اسانۍ ورننوتلی شي. تا دپاره کوم عذر نه دی پاتې، ممانعت درته نشته چې دروازې خلاصې دي، فقط مسیر ته تغیر ورکړه، د جنت لاره اختیار کړه، الله ته رجوع وکړه. د دوزخ دروازې تړلې شوي دي، هغه متمرد او سرکش ستر شیطانان تړل شوي دي. هغه شیطان به چې تا ته ډېرې وسوسې کولې، ته به د حق د لارې څخه د الله د لارې څخه منع کولې، اوس هغه شیطان تړلی. فقط یو ته پاتې چې خپل نفس سره مقابله وکړي، خپل نفس سره زور ازمایي وکړي، په خپل نفس باندې غلبه حاصل کړي. نور عذر انسان ته نه دی پاتې. او دا حدیث هم بار بار تکرار شوی دی چې دغه مبارکه میاشت کې الله عز وجل دومره غټ انعام په مونږ او تاسو باندې کړی چې هغه نفلي عبادت هم ته کوې، تا ته الله عز وجل د فرضي عبادت اجر درکوي. او که چیرې ته یو فرضي عبادت ترسره کوې، تا ته الله عز وجل د 80 فرضونو اجر درکوي. دینه غټ انعام او احسان بل نشته. روژه نیول یو طرف نه اجر دی، لمونځونه عبادت کول په دې کې بل اجر دی، تلاوت د قرآن عظیم شان چې کوو بل اجر دی، تراوح ته چې وزګېږي قرآن اورو دا بل اجر دی، قیام اللیل بل اجر دی. یعنی هر عمل حتی د روژهدار هغه خوب هم عبادت دی، ځکه ته د سهار نه تر ماښام پورې د الله په عبادت کې مصروف یې، او دغه خوب چې ته د عبادت په جریان کې کوې چې روژه ده جریان لري، ستا د خوب هم عبادت دی. نو دغه اساس باندې الله عز وجل دغه رمضان میاشت مونږ او تاسو ته د مغفرت چانس ګرځولی. هیڅ چاته عذر نه دی پاتې چې ماته مغفرت نه کېږي، فقط یو رجوع ده چې الله تعالی انسان رجوع وکړي. د روژهدار دعا قبلیږي، هیڅکله دعا نه ردیږي. او دا حدیث هم 2 شپې مخکې تکرار کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د 3 انسانانو دعا نه ردیږي. یو روژهدار دی، هر رقم دعا چې کولی شي وکړه الله عز وجل قبلوي. او دوهم مظلوم انسان دی، پر چا باندې چې ظلم شوی وي. او دریم مسافر انسان دی چې د سفر په حالت کې وي، د دغه 3 کسانو دعا قبلیږي. دا د الله عز وجل وعده ده. مګر په همدغه میاشت کې سره د دې چې د مغفرت چانسونه دي، د بخښنې چانسونه دي، یو تعداد انسانان داسې هم شته چې روژه نیسي، ځان په عذابوي، زحمت وباسي، لوږه تیروي، تنده تیروي، د حلالو څخه ځان محروموي، مګر هیڅ اجر نه اخلي. الله دې موږ تاسو د دغه انسانانو څخه وساتي. یعنی سهار د پیشلمي څخه تر ماښام پورې به روژه نیسي. هغه شیان چې الله ورته حلال کړي دي د حلالو څخه به دی ځان ساتي. اوبه حلال دي نیس کی، ډوډۍ حلاله ده نه خوري، هغه حلال شهوت چې ورته جواز لري هغې نه ځان ساتي. مګر بیا هم دی د روژې هیڅ اجر نه اخلي، ځکه دی هغه حقیقي روژه نه نیسي.
هغه روژه چې مطلوبه ده هغه نه نیسي، د هغې څخه ځان نه ساتي، حلالو څخه ځان ساتي مګر د حرامو څخه ځان نه ساتي. هغه څه چې الله حرام کړي دي چې دا کار مه کوه دی هغه کار کوي، او هغه کار چې په نورمال حالاتو کې الله حلال کړی دی د هغه څخه ځان ساتي. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغسې انسانانو په اړه موږ او تاسو متوجه کوي چې ځینې انسانان داسې شته چې هغو د روژې څخه غیر د تندې او لوږې او زحمت څخه بل اجر نه لري. موږ متوجه کوي چې ای مسلمانه ته متوجه اوسه چې دغسې انسان نشي، ته باید د الله څخه اجر واخلې د روژې، حقیقي روژه ونیسې. نو دغه انسانان څوک دي؟ یو د هغو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هغه انسان چې دی روژه نیسي، سهار نه ماښام پورې لوږه او تنده زحمت مشقت تیروي، روژه نیسي مګر قول الزور نه پرېږدي. قول الزور څه شی دی؟ ناروا وینا، ناحقه وینا، په لومړي قدم کې پکې دروغ ویل شامل دي. هغه څوک چې روژه نیسي او دروغ ویل نه پرېږدي، یعنې دروغ وایي. قول الزور کې غیبت شامل دی، غیبت کوي. بهتان په دې کې شامل دی، خلکو پورې ناحق خبرې تړي. په دې کې ناحق قسم شامل دی، ناحق قسمونه خوري. ناحق شاهدي په دې کې شامل دی چې ناحق شاهدي ورکوي. دغه ټولو مګر ناروا قول الزور کې شامل دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې روژه نیسي مګر دی قول الزور نه پرېږدي، قول الزور باندې عمل کوي، فلیس لله حاجه، الله دغه انسان ته اړتیا نه لري. د دغه انسان روژه نیولو ته الله ضرورت نه لري، حاجت نه لري چې دی د خپل خوراک او څښاک پرېږدي. بیا د خوراک هم کوي، ډوډۍ هم خورو، بیا اوبه هم څښه، شهوت هم کوه، هر شی چې د زړه کېږي کوه، ځکه ستا روژه فایده نه لري. که ته حقیقتا روژه نیسې نو ستا باندې د روژې هغه اخلاقي تاثیر په لومړي قدم کې همدا دی چې دروغ ویل باید پرېږدي، غیبت کول باید پرېږدي، بهتان ویل باید پرېږدي، ناحق قسمونه باید پرېږدي، ناحق شاهدي او ګواهي ورکول باید پرېږدي. نو ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په صراحت سره فرمایي چې من لم يدع قول الزور والعمل به، هغه څوک چې قول زور، ناحقه وینا، دروغ پرې نږدي او په هغې باندې عمل کول هم پرې نږدي، نه یوازې چې ته خپله دروغ وایي. یو سړی ویله زه خو دروغ نه وایم، مګر د بل په دروغ باندې به عمل هم نه کوي، د بل د دروغو تصدیق به هم نه کوي، بل انسان به هم دروغو ته نه تشویقوي، بل به هم منع کوي. فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. الله دغه انسان ته حاجت نه لري چې دی د خپل خوراک او څښاک پرېږدي. دغه روژه هیڅ معنا نه لري چې سهار نه ماښام پورې روژه نیسي بیا دروغ وایي ورسره، روژه نیسي ناحق قسمونه خوري، روژه نیسي تهمت او بهتانونه وایي خلکو پورې، روژه نیسي ناحق ګواهیان او شهادتونه ورکوي. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصیام جنه، روژه انسان دپاره زغر دی، سپر چې موږ تاسو ورته وایي شیلډ. سپر یا زغر انسان دپاره څه کوي؟ د انسان حفاظت کوي، انسان ساتي، که تا باندې مرمۍ راځي یا تیر راځي یا خطر درته راځي تا ساتي، ستا حفاظت کوي. نو دغه روژه هم د انسان دپاره د سپر او د زغر حیثیت لري چې تا د ګناهونو څخه، د شهوتونو څخه، د شیطان څخه ساتي، ستا حفاظت کوي. یعنی هغه شیطان به چې ته یو ګناه طرف ته کش کولی، دغه روژه ستا دپاره زغر دی، تا باندې د شیطان مرمۍ کار نه کوي، تا باندې د شیطان وسوسه کار نه کوي. نو حقیقتا انسان باید د روژې دغه زغر او سپر شیلډ باید صحیح واغوندي او صحیح د هغې څخه کار واخلي. دا که چیرې یو انسان زغر اخیستلی وي او بیا هم د هغې حفاظت نشي کولی یا په هغې باندې ځان نشي ساتلی، معنا نه لري زغر. نو همدا رقم روژه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصیام جنه، روژه ستاسو دپاره زغر او سپر دی. نو په دې باندې باید د خپل ځان کاملا حفاظت وکړي د شیطان څخه، د شیطان وسوسو څخه، د ګناهونو څخه، د ناروا شهوتونو څخه. بیا فرمایي چې واذا كان احدكم صائما، هر کله چې ستاسو یو انسان روژه نیولی وي، روژه دار وي، نو دغه انسان څه باید وکړي؟ فلا يرفث، دی د ګناهونو څخه ځان وساتي، ولا يصخب، چا سره د جنگ او جنجال نه کوي، چا سره د دعوی نه کوي، چا سره د ځان نه نښلوي په بې ځایه خبرو باندې. اما کله یو داسې حالت هم راشي چې ته روژه یې خپله ژبه د ساتلې، چا سره جنگ نه کوي، چا سره جنجال نه کوي، چا سره ناحقه ځان نه نښلوي، مګر یو بل انسان تا سره جهالت کوي،
هغه تا نه پرېږدي. نو په دغسې حالت کې چې ته مؤمن یې او روژه دې هم نه ولې ستاسو وظیفه ده څه باید وکړې؟ ته یې نه کوې خو بل انسان یې در سره کوي. آیا ته باید عکس العمل ورته وښایي بالمقابل ته هم ورسره جاهل شې که نه؟ نو ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن سابه احد او شاتمه، که چیرې تا ته یو انسان کنځل وکړي او شاتمه یا تا ته بد ووایي یا تا ته کنځل وکړي، نو ته بیرته ورته کمزه مه کوه، ته بیرته ورته بد مه وایه. ستا وظیفه د یو مؤمن روژهدار په صفت باندې دا ده چې فقط هم دومره وایه اللهم انی صائم، یا الله زه روژه لرم، اللهم انی صائم، یا الله زه روژه لرم. ځکه زما دپاره دغه روژه سپر دی، زغر دی، زه ورته کمزه نه کوم، زه ورته بد نه وایم، زه ورته دروغ نه وایم. دا چې هغه تا ته کنځل وکړي او ته هم بیرته ورته کنځل وکړي، بیا ستا او د ده فرق څه شو؟ د روژهدار او د غیر روژهدار فرق څه شو؟ یا د یو جاهل او د یو عاقل انسان فرق په کوم ځای کې شو؟ نو ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د انسان د مؤمن شخصیت سازی کوي چې ستا د روژې ورځ باید ډېر مختلف وي د عادي ورځې څخه. یعنی که بل انسان تا ته کمزه هم کوي، بد هم درته وایي، ته باید تحمل وکړې. فقط هم دومره چې یا الله زه روژه یم، یعنی یا الله ما ستا دپاره روژه نیولې ده، ستا دپاره صبر کوم، ځکه روژه د صبر میاشت ده، د صبر تلقین ما ته راکوي. نو اما دا که ته هم ورسره خدا نخواسته ځان جاهل کې، بیا ستا او د هغه فرق نه پاتې کېږي، دغه روژه بیا حیثیت او فایده نه لري. بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لیس الصیام عن الطعام والشراب انما الصیام عن اللغو والرفث. روژه یوازې د خوراک او د څښاک څخه ځان ساتلو ته نه وایي، یا روژه یوازې دا نه ده چې ته ځان د خوراک او څښاک او د شهوت څخه ځان وساتي. زمونږ او تاسو تصور کې خو همدغه معنا ده. روژه یعنې اوبه مه څښه، خوراک مه کوه، د حلال شهوت څخه ځان وساته. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژه حقیقت کې یوازې دا شیان نه دي، بلکې د روژې هغه حقیقي روحیه چې ته باید روژه ونیسې هغه څه شی دی؟ انما الصیام من اللغو والرفث. روژه نیول د لغو څخه ده او د رفث څخه ده. لغو څه ته وایي؟ بېهوده خبرې، چټیات چې موږ تاسو ورته وایو. هغه خبرې چې په هغې باندې نه اخروي فایده مرتبه ده نه دنیوي فایده مرتبه ده. داسې خبره چې ته پې الله څخه اجر نشي اخیستلی، داسې خبره چې ستا دنیا دپاره فایده نه رسوي، بې ځایه خبرې، دروغ، چټیات، همدغه خلکو خندول، بې ځایه خبرې، دغه ته لغو وایي. او رفث ګناهونو ته وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حقیقي روژه هغه ده چې انسان ځان د ګناه څخه وساتي، خپله ژبه کنټرول کې وساتي، د شیطان وساوسو څخه ځان وساتي. نو که یو انسان خپله ژبه په کنټرول کې نه لري، ګناهونو باندې حاکمیت نه لري، په خپل نفس باندې ګناه کوي او بیا وایي چې ولا زه روژه یم، دغسې روژه نیول خو یو ماشوم هم کولی شي. سهار نه ماښام پورې هر سړی د ډوډۍ څخه ځان ساتلی شي، د خوراک څخه ځان ساتلی شي، څښاک څخه ځان ساتلی شي. ځکه ماښام پورې خوراک نه کول یا څښاک نه کول دا بهادري نه ده، دا خو هر انسان کولی شي. بهادري ستا هغه ده چې ته په خپل نفس باندې حاکمیت پیدا کړي، خپل نفس کنټرول کې وساتلی شي. مګر چې پر نفس کنټرول نشي ساتلی، خو که یو حیوان هم موږ تاسو یو ونه کې وتړو، 3 ورځې ورته خوراک مه کوه، صبر کوي او هېڅ یعنې کوم مشکل هم ورته نه پېښېږي. نو همدا رقم انسان هم دی، د خوراک څخه ځان ساتل آسان دی. حقیقتا روژه هغه ده چې ته په خپل نفس باندې کنټرول پیدا کړي او هغه حقیقي روژه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان ونیسي. همدارنګه جابر رضی الله عنه صحابي دی، دی موږ او تاسو ته روایت کوي، فرمایي اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. هر کله چې ته روژه نیسې، ستا سره د روژې نیولو سره سره ستا غوږونه هم باید روژه ونیسي، ستا سترګه هم باید روژه ونیسي، ستا ژبه هم باید روژه ونیسي، ستا ټول جوارح، ستا ټول حواس باید روژه وي. یوازې خوله روژه نه ده د خوراک څخه، ستا غوږونه هم روژه په دې معنی چې دروغ، غیبت، بهتان، دغه بې ځایه خبرې نه اوري. سترګې باید روژه ونیسي، حرامو ته باید ونه ګوري. ژبه باید روژه ونیسي، دروغ او غیبت او دې شیانو څخه ځان وساتي. ستا لاس باید روژه ونیسي، ستا پښه باید روژه ونیسي، ستا ټول بدن باید تا سره روژه وي. بیا فرمایي چې روژه چې کله ته نیسې، ستا غوږونه، ستا سترګې، ستا ژبه هم باید روژه ونیسي. د همسایه د اذیت څخه باید ځان وساتي. که چېرې یو انسان روژه نیسي او خپل همسایه اذیت کوي، نو د ده روژه هغه حقیقي روژه نه ده، معنا نه لري. همسایه په اذیت کې مسلمانانو پخوا خو فقط همدغه چې همسایه ته به یو قسم اذیت نه رسوي. اوس اذیتونه د همسایه مختلف دي.
که ته د همسایه د کور مخې ته خپل موټر هم دروي د هغه لاره بندوي دا هم ورته اذیت دی، که د هغه ډرایوی بندوي دا هم ورته اذیت دی، که د خپل موټر خراب دروي هغه ته مشکل پیدا کوي دا هم اذیت دی. یعنې په هر ډول باندې چې همسایه ته ستا د خوا نه یو اذیت رسیږي دا په همغه حکم کې شامل دی. نو فرمایي چې د رمضان په میاشت کې باید ډېر احتیاط وکړي انسان همسایه سره. بیا جابر رضی الله عنه فرمایي چې د رمضان په میاشت کې د روژې په جریان کې لیکن علیک سکینة ووقار، د روژې په جریان کې د رمضان په میاشت کې پر تا باندې د ډېره غټه سکینه پرته وي. سکینه آرامتیا ته وایي، اطمینان، سکون چې موږ تاسو وایو. تا باندې به ډېر غټ وقار پروت وي، ته باید با وقار انسان اوسې، با شخصیت انسان اوسې، اطمینان نه ډک انسان اوسې. بیا فرمایي چې ستا د روژې ورځ باید د غیر روژې سره فرق ولري. یعنی ته چې د روژې نه مخکې څه رقم وي او اوس په رمضان کې څه رقم وي، دواړو کې باید ډېر فرق احساس شي. رمضان کې یا په روژه کې چې انسان تا ته ګوري پوهېږي چې دغه انسان روژهدار دی. تا باندې تقوا د ورایه معلومیږي، تا باندې هغه سکون د ورایه معلومیږي، اطمینان در باندې معلومیږي، وقار در باندې معلومیږي، شخصیت او حیثیت د معلوم دی، خبره دی تفاوت لري. په هر کار کې ته مختلف وي چې هر سړی پوهېږي روژهدار یعنې دغه انسان. اما دا چې ستا روژه او غیر روژه کې فرق نشته، هماغه ژبه روژې نه مخکې مو، هماغه ژبه رمضان کې هم ده، هماغه سترګې رمضان نه مخکې وي رمضان کې هم دي، هماغه غوږونه، هماغه حالت، هماغه ګناهونه، هیڅ تفاوت نشته. بیا دغه روژه به څه معنا ولري؟ نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ او تاسو دغه توصیه کوي چې هغه د رمضان یا د روژې نیولو حقیقي روحیه او معنا هغه اخلاقیات پیدا کول دي، ځان په اخلاقیاتو باندې سمبالول دي، یوازې د خوراک او څښاک څخه ځان ساتنه نه ده. دغه آخري حدیث هم بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش. داسې روژهداران به هم وي یا داسې روژهداران هم شته چې دوی د خپل روژې اجر نه اخلي غیر د لوږې او تندې څخه. د ده د روژې نتیجه څه شی دی؟ لوږه تېرول، تنده تېرول، بل د الله په نزد هیڅ اجر نه لري. دا کوم انسانان دي؟ هماغه انسانان دي چې هیڅ شی په کنټرول کې نشته، په خپل نفس کنټرول نه لري، هماغه دروغ وایي، غیبت کوي، بهتان وایي، شهوتونو څخه ځان نه ساتي، ګناهونو څخه ځان نه ساتي، فقط وایي روژه یم. الله عز وجل موږ تاسو ته توفیق راکړي تر څو هماغسې روژه ونیسو چې الله عز وجل موږ تاسو څخه غواړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.